د افغان پوسټ دولتي شرکت مسوولین وايي چې د سرپرست حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په کابل ښار کې 14 نوي پوسټ خونې جوړې شوې دي. انجینر ذبیح الله عمر وايي هڅه کوي د هېواد په ټولو ولایتونو کې خپل خدمات پراخ او خلکو ته لا ډېر پوستي خدمات وړاندې کړي. موږ خو پلان انشاءالله نیولی دی چې په هغه ځایو کې یا په هغه ساحو کې چې هلته خدمات نوي خدمات شروع کړو، کوم ځای کې چې ازدحام وي بیروبار وي هغلته نورې څانګې خلاص کړو تر څو خلکو ته هېوادوالو ته سهولت برابر شي. همداشان په کابل کې تقریبا مخکې 15 شاوخوا کې پوسټ خونې وي، اوس یې تعداد تقریبا 18 شاوخوا ته رسېدلی دی. نو دا موږ یو توسعوي پلان دی چې د پلان په اساس باندې موږ مخکې ځو. دا د کابل ښار د قصبې په سیمه کې تازه جوړه شوې پوسټ خونه ده. د مسوولینو په خبره یې په یاده سیمه کې 6 لوی ښارګوټي او د خلکو ګڼه ګوڼه هغه څه و چې دلته پوسټ خونه جوړه شوه. د دوی په خبره پخوا د یادې سیمې خلکو هیڅ ډول پوستي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود. تقریبا په دې ساحه کې 15 شهرک وجود لري. یوازې د امارات په ښارګوټي کې 15,000 اوسېدونکي اوسېږي چې د دې ساحې نفوس ډېر زیات و. نو د نفوس د نظر ته په کتو سره دلته یو پوستخانه ته اشد اړتیا وه چې ځکه چې مراجعین نشوی کولی چې لیرې پوستخانو ته مثلا ښار ته او نورو نږدې دغه لیرې پوستخانه ته مراجعه وکړي، د مشکلاتو د ستونزو سره دغه مخامخ وه. نو افغان پوسټ دا لازم وګڼله چې د خلکو د اسانتیاو دپاره چې خلک په تکلیف نیسي او پر وخت کارو ته رسیدګي وشي، نو یو پوستخانه دلته ایجاد کړل. د کابل د قصبې سیمې یو شمېر اوسېدونکي په دغه سیمه کې د نوي پوسټ خونې د جوړېدو هرکلی کوي او زیاتوي په دې سره به د خلکو ګڼې ستونزې حل او پر وخت به یې کارونو ته رسیدګي کیږي. مشکلات بسیار زیاد بود تا ښار رفتن و آمدن. ستونزې ډېرې وي، ښار ته په تګ راتګ، ګڼه ګوڼه، بیا په مرکزي پوستخانه کې بیروبار، دا ټول هغه څه و چې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ وو. له کله چې دلته پوستخونه جوړه شوې د خلکو ډېرې ستونزې ورسره حل شوې. موږ د کارکوونکو له کار هم راضي یو. ډېر مشکلات به ورته به 11 حوزې ته تللې، یا به ښار ته تلله، مشکلات ډېر، یا پاسپورت مشکلات به د پاسپورت دپاره ښار ته به تلله، بیروبار کې به بندېدلو مونږ مشکلات ډېر نو. یعنې اوس انشاءالله دا پوستخانه فعاله شوې ده، موږ ته نن درست خلک د دې د کوم اوسېدونکي دي مکمله درست خوشحاله دي دله او ډېر اسانتیا ورته میسر شوې، ډېر خوشحاله یم. د افغان پوسټ دولتي شرکت مسوولین وايي په هېواد کې شاوخوا 1500 پوسټ خونې لري. دوی دغه راز زیاتوي هڅه کوي چې د یاد شرکت خدمات پر نړیوالو معیارونو برابر کړي او دمګړی په کور دننه سربیره شاوخوا 190 هېوادونو ته توکي هم لیږدوي. پوستي خدمتونه په نړۍ کې د دولتونو لپاره د عوایدو یوه ښه سرچینه بلل کیږي. عبیدالله حیدرزی، CGTN پښتو، کابل.